دا ورو سوال کړی دی او د دې سوال جواب په تېر شوي هفته کې یو درس کې شی مو طهارت مسایل چې موږ بیانول خو بیا به وکړو دی وایي چې یو سړی دی د جمعې په ورځ راپاڅېدو د خوبه او دی د جنابت په حالات کې دی او د جمعې ورځ هم ده نو په ده باندې دوه غسلونه دي یعنې یو لامبل ده باندې د جنابت تلاسې دي نو بل لامبل د څه دي د جمعې د ورځې دي نو دی به اوس څه کوي دوه پیرې به لامبي که نه دا سوال دی الجواب چې کله انسان باندې دوه غسلونه جمع شي نو تحقیقي قول دی کې دا دی چې دی یو غسل دی وکړي او نیت به د ټولو دپاره کوي مقصد څه دی لکه اوس یو سړی د جنابت په حالات کې دی بیا به غسل کوي مقصد به د بدن اوبه اړول د جمعې د ورځې غسل مقصد پکې څه دی په بدن اوبه اړول غواړي یعنې دواړو کې مقصدي خبره څه ده اوبه اړول چې بدن پاک شي او هغه چې ته یو پیرو کې کافي دی صرف نیت به دواړو وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري سے مسلم روایت ته انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار و مدار په څه دی په نیتونو باندې دی امام نووي رحمه الله په المجموع کې وایي ولو نوى بغسله غسل الجنابه والجمعه حصل جميعا چې یو سړی نیت ده وکړي چې زه د جنابت غسل هم کوم او زه د جمعې هم کوم نو دواړه وشو غسل به څو کوي دوه پیرې به لامبي که یو پیر به لامبي په دې ما یو مثال هم ورکړی تېر شوي درس کې د یو عبادت د بل عبادت څه ته یاد دی بارک الله فیک وزادک الله علما یو سړی سحر منځه ته راشي اوس په ده باندې دوه رکاته د سحر د منځه هم دي او په ده باندې تحیت المسجد هم دي نو دی چې دا دوه رکاته وکړي په دې نیت چې دا د سحر سنت دي او دا تحیت المسجد هم وشو وشو که ونه شو که نه دوه رکاته به نور کوي وشو ځکه چې مقصد څه دی مقصد چې ته جومات کې کښېننې بغیر د مانځه نه او هغه وشو او د سحر سنت پکې وشو نو دلته مقصد طهارت حاصلول دي په بدن اوبه اړول دي هغه حاصلیږي نیت ورسره دا وکړه چې دا د دې دپاره او د دې دپاره شو